د لوبو بایللو دلیلونه ګلبدین روښانه کړل. سلام او مینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ګلبدین نایب لومړی دا خبره وکړه چې ټیم ورک نه وي، دا خو 9 میچونه دي، والله چې 90 میچونه خو وبایلي. د ګلبدین هدف دا دی چې ټیم یې همغږی نه و او چا یې خبره نه ده منلې. دوهم، موږ سره ستر لوبغاړي او نومونه لوبډله کې ول، خو زه له کارکردګۍ راضي نه یم. دا په دې معنا ده چې ځینو لوبغاړو قصدن خرابه لوبه کړې. د ګلبدین له دغو دوو خبرو معلومیږي چې بعضو مغرضو لوبغاړو قصدن ښې لوبې نه دي کړي. تاسو پوهیږئ دوستانو چې د ګلبدین اشاره چاته ده؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر را سره شریک کړئ چې آیا دا ګلبدین دا کومې خبرې، دغه دوه خبرې چې کړي رښتیا یې کړي، او یا دا ګلبدین چې کومې دغه دوه خبرې کړي دا یې چا پسې وکړي؟ ستاسو ذهن ته څه راځي؟ لاندې په کمنټ کې د هغه نوم ولیکئ. تر بلې ویډیو الله پامان.